د خان کلیک چینل درنو او قدرمنو لیدونکو تاسو سره یو ډیر افسوسناک خبر شریکوم چې په پیښور کې په ګل چاحت خواجه سرا باندې د شعیب نومي یو هلک ډیر زیات ظلم کړی دی. هغه وهلې ټکولې دی، د هغه ځای ته ورغلی او انتهایی زیاتې ورسره کړې. د دې واقعي نور تفصیل او د خواجه سرا ګل چاحت خبرې تاسو سره شریکوم چې هغه په جړه جړه باندې ټول بیان خپل مینوالو سره شریک کړی دی او د مدد غوښتنه یې کړې ده. دوستانو پرون ماسخوتن یو ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شو چې په هغه کې ګل چاحت د شعیب نه ګیله کوي او ویلي چې هغه ما پسې راغلی او د خپل ملګرو سره زما په کور باندې راننوتل. هغه وایي چې ورسره زما د کمرې او د کور چابیانې هم دي ځکه چې دوی ماله دا کور جوړ کړی دی، یعنی دوی د پراپرټۍ کار کوي او ماله دا کور جوړ کړی. نو د هغه وخت نه دوی ځان سره دا چابیانې او هر څه ساتلی دي چې د هغې نه پس یې څو ځل په ما باندې حملې کړي دي. زه یې وهلې ټکولی یم او کله چې زړه وغواړي نو زما کور ته راځي او زما د کور سامانونه بغیر د اجازت نه استعمالوي. خو وایي که زه ورته هر څه ووایم نو په ما باندې دغسې ګزارونه کوي. ګل چاحت په دغه ویډیو کې ښکاري چې پوزه یې هم ماته ده او په مخ باندې نورې هم وینې پرتې دي او وایي چې نه خو دا زما خاوند دی نه ورسره ما نکاح کړې ده، خو دوی په ما باندې راځي، ما وهي ټکوي او په دې هر څه کې ورسره خپل پلار او خپله کورنۍ هم شریکه ده ځکه چې وایي د دې نه وړاندې هم ما د شعیب په مخالفت کې اف آی آر کړی او هغه پولیسو هم بوتلی و، خو د خپلې کورنۍ په مټ او په زور باندې هغه بیرته راخلاص شو او هغه هیڅ ملامته نه شو او ټوله ملامتیا وایي چې په ما باندې راواچول شوه. هغه د پښتنو نه سوال کړی دی چې زه هم یوه انسان یم او ما سره ودرېږئ، زما مرسته وکړئ ځکه که زما مرسته ونه شي نو سبا کیدی شي همدا هلک ما ووژني. خو دا وایي که ماته هر څه نقصان ورسېدو زما ذمهوار به شعیبي. قدرمنو دوستانو رښتیا هم چې ډیره دردونکې خبره ده ځکه چې خواجه سرا هم د الله تعالی بندگان دي. که ځان له کور جوړ کو او ډانسونه یې پرېښودل نو ښه کار یې وکړو. اوس نه ده په کار چې دومره تنګ کړی شي چې د ژوند نه یې زړه تور شي. د خیبر پښتونخوا حکومت له پکار دی چې د دې خواجه سرا مرسته وکړي او د ده مخالف چې هر څومره کسان وي هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکړل شي. دا یو تازه خبر چې تر تاسو مو در ورسوو. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.